أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا او کلا چې ویل مونږه پرشتو ته سجده وکړئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام فسجدوا الا ابلیس نو دی سجده وکړه مگر شیطان اونکړه ابا واستکبر انکار وکړو او ځان غټو ګڼو وکانه من الکافرین او د کافرانو نه په علم د الله کې وقلنا یا آدم اسکن انت او ویل مونږه اے آدم علیہ السلام اوسېږه تو وزوجک الجنه او بیبستا په باغ کې وکلا منها رغدا حیث شئتما او خورئ تاسو دواړه د دینه پریمانا کمزای چې خوخه وستاسو د دواړو ولا تقربا هذه الشجره او منزدې کېږئ دی اونتا فتکونا من الظالمین ګنې شی به تاسو دواړه ځان له د کمي کوونکو نه فازلهما الشیطان عنها نو اخویول دی دواړو لره شیطان د دی باغنا فاخرجهما مما كانا فيه نو وی باسل دواړو لره د اغه نعمتونو نا چودی په اغه کې وقلنا اهبطوا او ویل مونږ زئی بعضکم لبعض عدو بعض استاسو نا د پارا د بعضو با دشمنان وی ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین او استاز د پارا پزمکه کې استوګنه دا ادری د لګشان ومتاع الى حین او سکدا تر یو وخت پوری